یو زنانه سوال کړل د سوال د حیا خلاف ته، لیکن چونکی د شری مسلې ته پوسی کړل او ډېر اهم ضروری مسله ده، ځکه چې ډېر شي هغه جنګي چې بلوغت ته رسیدلی بالغ شوی دي، نو په دغه حواله سره هغه ته د دې مسلې علم نه، په دې حواله سره بد احتیاطي کې، نو په دې حواله سره دا سوال کړل چې کومي جنګي بلوغت ته رسیدلی بالغ شوی ودونه نه شوی، نو آیا د زیر ناب یعنی د نامه دلاندې چې کوم اختی دي شرمګا وغیرہ د دوی لپاره هم صفا کول ضروری دي یا نه دي، یا دغه شان د ترخکونو اختو دا د شادي شوده زنانو لپاره صرف ضروری دي کې دا چې کوم غیر شادي شوده جنکی دي دا د هغه لپاره هم ضروری دي. د دې مسلې ته پوښتنه کړل یاد وساتئ په شریعت کې د صفائی ډیر غټ اهمیت ده، دومره غټ اهمیت ده چې نصف ایمان ته ویل شوی په شریعت کې چې کوم دې صفائی چې کوم دې تاسو نه نصف ایمان دی، نیم ایمان دی پورا، چې انسان د صفائی خیال نه ساتي گویا د مسلمان نه دی، د مسلمان شان دی چې د خپل ځان صفائی خیال ساتي، هغه روحاني اعتبار سره د صفائی خیال بساتي، خپل د سوچ په حواله سره د صفائی خیال ساتي، خپل سوچ چې کوم دې غو پاک صفا ساتي، روحاني اعتبار سره خپل ځان صفا ساتي، دغه شان د جسماني اعتبار سره چې ظاهري حالت ته پاغي حواله سره خپل د پاکي خیال ساتي. ځکه چې کله موږ نماز کوو دا غي نه مخکې موږ سکو وضو کو چې کوم ظاهري چې موږ باندې سره نجاست وغیرہ لګیږي هغه پاک شي، یا موږ نه پاک شو موږ باندې غسل واجب شي، دا غي پورې موږ موږ نشو کولای چې سو پورې موږ غسل نه کړي، نو دا شانتي دا مسائل هم دي، د دې مسائل تعلق د پاکه سره ده، د صفائی سره ده، او څنګه چې شادي شوده زنانه چې کوم دي د هغه لپاره خپل زیر ناب اخت صفا کول ضروری دي بلکې واجب دي، دغه شانتي د غیر شادي شوده جنکو لپاره هم ضروری دي. شادي شوده لپاره خو ځکه ضروری دي یو خدای صفائی عمل له چې صفائی حاصل شي، دویمه خبره دا ده چې هغه بیا کوروالېږي نو خاون چې کوم دی هغه ته دواړو ته لذت محسوس شي، د جما په حالت کې چې کوم دی د دواړو ته لذت محسوس شي، د هغې لپاره ضروری ده چې د دې صفائی ضروری ده. سمجھ کې خبر راځي ډېر شي زنانه دا چې خپل د صفائی خیال نه ساتي او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه یار زما خاون چې کوم دی ما طرف ته توجه نه راکړي، ما طرف ته دھیان نه راکړي، په نورو جنکو پسې لګېدل، نو د هغې وجه تاسو په خپله که چېرې ستاسو خپل د پاکي خیال ساتئ، خپل د حسن و جمال خیال ساتئ، نو ستاسو خاون به ستاسو طرف ته متوجه کېږي، ستاسو طرف ته میلان وي. که چېرې تاسو خپل د پاکي خیال نه ساتئ، ځان ګنده ساتئ، نو په دغه صورت کې خاون به ستاسو طرف ته څه میلان وشي، ځکه په حدیث شریف کې راځي چې هغه زنانه بهترینه زنانه ده چې کله خاون ته وګوري د خپل خاون خوشاله کی، یعنی دی خپل ځان خایسته کړي، حسن و جمال او زیب و زینت چې کوم دی خپل خاون لپاره اختیاري، صرف ظاهري نه چې خپل خالي مخ خپل کړي، دغه شان دي چې کوم څنګه تاسو تمامي چې خپل د شرمګا وغیرہ د صفائی خیال ساتي، او په دغه صورت کې ظاهره خبره ده چې کله کورواله کې او صفائی نه شوي، نو په دغه صورت کې چې کوم دا نارینه دی د خاوند دی د دینه به چې کوم دی میلان دی طرف ته نزي، ځکه چې دا زنه خپل د پاکي خیال نه ساتي. نو شریعت په مسلو کې چې کوم دی شریعت چې موږ تاسو ته حکم راکړل، نو د دې فائدہ دا هم ده چې دنیاوي فائدہ هم ده او آخرت په حواله سره فائدہ ده. شریعت چې کوم دی د هر مسلې چې کوم دی شاته ډېر غټ حکمت دی، او تاسو ته ما د دې مسلې دا خبره وکړه چې څنګه شادي شوده زنانو لپاره د اختصاص کول ضروری دي، دغه شانتي غیر شادي شوده چې کوم جنکی دي دا هغه لپاره هم ظاهره خبره د بلوغت نه پس د هغه جنکو بیا د زیر ناب چې کوم دی اخته انته کې بیا اختراع خېږي، دغه شانتي د بغلونو چې کوم اخته دي ترخکونو ته ویل کېږي، د دې اخته چې کوم دی دا څنګه چې د شادي شوده زنانو لپاره صفا کول ضروری دي، دغه شانتي د جنکو لپاره غیر شادي شوده چې کوم جنکی دي دا هغه لپاره هم د دې صفائی ضروری ده. سمجھ کې خبر راځي په دغه حواله سره چې د دې صحت د کم نه کم ځای پورې به تاسو د دې صفائی کوي، په هغه حواله سره زما یو الګ مستقل ویډیو موجود ده، لیکن په دې ویډیو کې چې کوم دې صرف دا مسله بیانول دي چې کوم غیر شادي شوده جنکی دي هغه هم خپل د صفائی خیال ساتي، او 100 ورځې پس چې کوم دې نو هفته پس چې کوم دې تاسو د دې صفائی کوي، که هفته نشي کوله 15 ورځې، زیاده حد چې کوم دې 40 ورځې دي، که 40 ورځې په دې باندې تیر شي 40 ورځې او د خپل دغه صفائی خیالونه ساتي، خپل صفایونه کی، په دغه صورت کې دا زنانه به ګناهګار وي، چاهي شادي شوده یا غیر شادي شوده، یا دغه شانتي الګي یا جنې غټ چې کوم دې سړی بالغه، ظاهره خبره د بلوغت ته بعد چې کوم دې د جنې لپاره د الګ لپاره د زنانو لپاره د نارینه لپاره چې کوم دې دا اختصاص کول ضروری دي، دا په دوی باندې واجب دي، که چېرې 40 ورځې به تیرې شي او د دې صفایونه کی
نو په دغه صورت کې د ګناه کبیره چې کوم دی ارتکاب کوي دی په ګناه کبیره کې مبتلا دی. داسې عمل بیا حرام دی. کوشش دا کوئ چې خپل صفایي خیال وساتئ. هر جمعې پر ورځ باندې هر هفته کې چې کوم دی خپل صفایي خیال وساتئ. که هر هفته کې نشي کولی نو په 15 ورځو کې زیات نه زیات 15-20 ورځې د دې نه بعد چې کوم دی دغه چې کوم دی ټیم ماړوئ. امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.